ملګرو نن مې بیا یوه ډېره ښایسته او جذابه برنامه درته راوړې ده چې د هر ډول شیماتیک څخه استفاده کولی شئ په موبایل کې، لکه سلوشنونه او د جیکونو د اندازې د ډیویډ موډ ده او نور د شیماتیک ډیاګرام او د سی پی یو نقشې او ډېر ماډلونه هم لري، لکه د سامسونګ د بیخي ډېر دي، شاومي د ډېر دي، آیفون د سته پکښې. نو راځئ طریقه یې درښایم چې څنګه یې په موبایل کې فعاله کړو داسې برنامه. چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک یې درسره. راځم اول به یې در وښیم چې څنګه کار ځي، نښه او څه شي پکښې دي. دغه د سی پي یو بیټ ماپ وګورئ. دلته څو رقمه لکه کوالکام، میډیاټیک او ایکزینوس سپیکانو بیټ ماپ هم شته او کیفیت یې هم ډېر ښایسته دی، ښه کیفیت لري او په زوم کې هم ښه زوم کېږي. ډېر ښایسته کار کوي. او دغه ځای چې بیا دی د سلوشنو دی، د سیرونو په دې کې د هر ماډل موبایل شته، لکه ایټل، ایفل ده او ویوو. دغه د آیفون د څو ماډلونه شته، تقریبا تر آیفون 15 پورې شته، 15 پرو ماکس پورې، 12 ته، 13 پرو ماکس نشته پکښې، ځینې داسې محدود ماډلونه نور هم نشته. راځو سامسونګ ګورو. او په سامسونګ کې بیخي ډېری ماډلونه شته، یعنې ما چارج پکښې وکتل داسې رقم یې نه کوي دا چې نه دي پکښې، کیدای شي ځینې رقمونه نه وي پکښې، خو تر ډېره شته. او هر ورځ چې نوی ماډل نه وي پکښې کم وي، هغه راځي ورته اپډیټ کېږي. د دې برنامې بل خوبایي دا ده چې په موبایل کې ښه اسانه کار کوي او کمپیوټر او نور شیانو ته ضرورت نشته، اوس لکه بورنیو، زد کاجه او دا نورې اکثریت شیماتیک برنامې چې موږ استفاده ځینې کوو په کمپیوټر کې هغه ښکلي دي. بله دا خوبایي دا ده چې رایګان ده، ضرورت نشته چې پیسې مصرف کړو، دې دپاره ښه اسانه او په ښه طریقه سره کار کوي په موبایل کې، لاسرسی یې وسه دی. او یوه بل خوبایي دا لري چې د ساعتانو ده او د کمپیوټر د اکثر نقشې په دې کې شته، شیماتیک شته، زیرک ساعتانو نقشې بیخي ډېرې پکښې دي او د ډېرو ټلیفونانو نه شته پکښې. ګوره دا ټوله د سامسونګ دي، چې ځای لاندې سامسونګ دی، چې هر رقم موبایل په سامسونګ کې راغلی دی دلته نقشه شته پکښې. او نقشې چې دي ډېرې صافې دي، د سلوشنونه. دغه د چارج د ویو ګوره د دغه موبایل ده، لږ د بورنیو دغه سرپخ کې او مخکې کوم برنامه چې ما درته معرفي کړې وه هغې سره لږ توپیر شته، خو د دې ماډلونه ډېر دي او توپیر یې په دغه جوړ کې دی. د دې دغه شیماتیکو نقشه چې د خپله د دغه نقشې دپاره جوړه شوې ده او امنیت یې هم ډېر ټینګ دی د دې برنامې دی. سکرین شاټ نشي ځینې اخیستلی، ویډیو نشي کولی د سکرینه څخه، نو زه مجبوره شوم چې په بل طریقه سره ویډیو درته جوړه کړم، کنې ما کوشش وکړئ چې د سکرین د لارې ویډیو جوړه کړم ډېره صفا راسي، خو هغه طریقه نه کېدله، اخر مجبوره شوم په دا طریقه مې ویډیو جوړه کړه. او دا په لږ څه انټرنیټ باندې کار کوي. مخکینۍ برنامه چې وه تر څو هغه پی ډي اف دغه را ډاونلوډېدی فایل لږ وخت یې نیوی او دا ډېر اسانه خلاصېږي او په یو کمزوري انټرنیټ باندې هم کار کوي او ډېره صفا او واضح. اوس ګوره دغه د ایل سی ډي دغه دی د ایم یو 50 ده، ډېر ښه کار کوي، ښه یې رانږدې کوي. راځو بل ماډل هم وګورو، یعنې د هر ماډل د ایسۍ دي، دغه چې دلته یې ښکاره کوي دا ټوله شته پکښې. ما بیخي تر ډېره ځای چک کړه دا برنامه، نو اکثریت یې شته پکښې، بیخي داسې دا نه مې نه کړه پیدا چې په هغې کې د یو شی کم. اوس دغه د ایم یو 50 سلوشن دی، ګوره ډېر صفا او واضح دی، د کپسټر د رجسټر او سلفونو د دغو ټولو هغه ځای او نقشه ډېره مشخصه او صفا ده. د ایسیانو نقطې معلومولی شو، جهت یې چې کومې خوا ته دی، ویسي چې په وراسته، دا هر څه پکښې ډېر اسانه معلومېږي، نو ډېر استفاده ځینې کولی شو په موبایل کې. ملګرو کومه چینل نه وي تر دا مهاله سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او ویډیو لایک کړئ، تر څو بله نوې تازه ویډیو هم تر تاسو په اسانۍ در ورسېږي. زه کوشش کوم چې همیشه دغسې جالبه او خوندوره برنامه درته پیدا کړم، یا نور داسې ګټور څه وي چې ستاسو لپاره د ګټې وړ تمام شي
هغه درته پیدا کړم او نشر یې کړم درته. دا ټوله د سامسونګ لوګو دي. راځم اوس په یو بل ماډل هم در وښیم چې هغه کې هم ډېرې نقشې شته او ډېر په کار کېږي هم، لکه دغه د شاومي ده او په سامسونګ پسې هم دوهم رتبه کې دی چې بیخي ډېر موږ ته ورسره کار دی، ورسره کارېږي دی او اکثره مشکلات یې همدا رقم وي چې بغیر د نقشې نشو حل کولی، شیماتیک ته ضرورت وي او دا ډېر اسانه کوي کار راته په موبایل کې. دې کې هم بیخي اکثریت شته پکښې، یعنې کومو شیانو ته چې موږ تاسې ضرورت لرو او اکثریت مستریان یې نشي پیدا کولی هغه په دا برنامه کې شته. نور هم ښه شیان لري، اوس هغه هم درښیم او معرفي کوم یې درته. او لوړ چې کوم د سرچ ځای دی دلته د ټلیفون هغه ماډل چې یو وار یې دغه راخلاص کړئ، مثلا سامسونګ مو راخلاص کړئ، بیا وروسته دلته په ماډل پسې وګرځئ، دلته د ټلیفون نوم ورته ولیکئ، درته یې راپورته کوي. ګورئ دا بیا د شاومي دی، هم ډېره صفا او واضحه نقشې دي. دا هم کوم سرچ کوئ د سامسونګ د سامسونګ په ځای کې سرچ کړئ، شاومي د شاومي په ځای کې، ویوو د ویوو په ځای کې، د آیفون د آیفون په ځای کې چې د هر کټګورۍ ټلیفون و په هغه ځای کې سرچ کړئ ورته. داسې مه کوئ چې دلته راځئ په دغه صفحه کې ورته لیکئ چې ایدوالس مثلا، او دلته یو شی ډېر بل چې په کار کېږي دغه مستریانو لپاره چې میګر یې زده دی، په میګر باندې پوهېږي. کوم میګر نه یې زده په ډسکرپشن کې لینک درته یې ږدمه، هغه ویډیو ګورئ مکمل د میګر زده کړه پکښې ده. اوس ګوره دغه د کنیکټر د LCD هره پایه داسې واضح ښکاره کوي چې اندازه یې باید څه وي پر ډیویډ موډ باندې په میګر کې. ټوله جیکونه کنیکټران چې دي د موبایل د هر یوه کې هغه OL چې انسیپایي دي چې خالي دي شی نشته، GND ښیي او کومې چې څونه اندازه وي هغه هم ښیي چې دغه اندازه وي باید. په دې باندې چې کولی شئ موبایل یې تصویر نه لري یا فینګر کار نه کوي یا بل مشکل وي یا د کمرو مشکل وي، کولی شو په میګر باندې د دغه سره وګورو او برابر یې کړو. که چیرې په یو پایه کې اندازه فرق ورسره ولري خامخا په هغه کې مشکل شته. د فالو کولو طریقه یې هم درښیم، اکاونټ جوړېدل غواړي هغه طریقه هم درښیم، ویډیو تر پایه وګورئ، انشاءالله ډېره ګټوره او خوندوره برنامه ده. راځو دغه د ایسیانو هغه انسیپایې په دې کې بیا ښکاره کوي په دامن کې چې کوم په ایسي کې کومه پایه وش کېږي، موږ کولی شو چې پر دې باندې وګورو چې دا پایه انسي ده، خالي پایه ده، که یوه وظیفه لري یا GND ده. او د ایسیانو هغه لمبر د میګر د هم ښکاره کوي. او دلته بیا شیماتیک دی، شیماتیک ډیاګرام دی، دا هم د اکثر موبایلونو شته. اوس زه د سامسونګ د ګورم، سامسونګ د دلته بیخي تر هغه سلوشنونو هم دلته ډېر شیماتیک شته. راځو د یو داسې بلد ماډل به پیدا کړمه چې هغه موږ تاسې ډېر ورسره سروکاري او په دې شیماتیک باندې بیا هغه ملګري پوهېږي چې کار یې پر کړی په شیماتیک باندې وپوهېږي ورسره. او په بیابۍ کې بیا شیماتیک بیخي جلا نقش لري او ډېر ښه کار کوي. و په دې شرط چې زده یې کړو، زده مو یې. زه کوښښ کوم چې د شیماتیک درسونه هم درته اماده کړه، دا به مې انشاءالله درته اماده کړم او زده به یې کوئ، خو دا ډېر جنجال لري او وخت هم غواړي. دا ګورئ کوم دا زده وي دا ډېر ښه شی دی. دلته هر خازن یا کپسټر او رجسټر سلب دا هر یو ځان ته لمبر لري. او دلته راځو دغه بیا داسې شیماتیک پکښې دي چې مخصوص د یو پرزې یا مثلا د اواز دپاره یا د انتن دپاره وي، خو دلته بعضې یې کم دي، نشته ځینې او اکثریت موبایلان یې بیا لري. دا هم ډېر ښه ځای دی، دا هم کولی شو چې معلومې کړو، مسیر هم رامعلومېږي چې د کوم ځای څخه دا مسیر په کوم ځای ته تللی دی او په لارې کې مثلا په دغه مسیر کې څه شي ورته نصب دي، یا کپسټر دی، رجسټر دی، GND سره دي، کوم ایسیانو ته تللي دي، هر ایسي لمبر پکښې معلوم دی. خو د شیماتیک ته بیا ځان ته یو موضوع ده او ډېره ښه موضوع ده، په دې باندې ډېره شایبیابي کېږي چې دا زده کړو لکه بیخي ډېر شیان چې مو زده کړي.
او دلته بیا لایې دي. هغه لایې دي چې مثلا په ټلیفون کې کم مسیر په کم لای کې تیر سوی او پر کم ځای کې تیر سوی دی. دا د هغه شیانو دپاره بیا پیدا کوي چې د یو شي پایې وشکېږي زموږ تاسې څخه، بیا یې ترمیم وایي، یا مثلا د یوې سۍ په تبدیل کې په ریوال کې پایې وشکېږي، هغه دغه یا په تخت کې یو ځای پایې کټ سوې ده، هغه ځای هغه برابر پیدا کولی سو. چې موبایل کې چې کوچني کوچني سوریان دي، دغه هر سوري ته چې کوم لین وصل دی دا ټول ستا په دې لایو کې تقریبا 7 لایې لري. هر موبایل د باز د 8 دي. نو د هرې لایې د ښیي مسیرونه چې پر دغه ځای کې تېر سوی دی او تر دغه ځای کې پورې وصل دی، دا مسیر په دغه سوري پسې وصل دی، کوچني سوریان چې دي. نو ویډیو مې په دې خاطر ملګرو تر دا ځای پورې دغه زده کړې ته وایستله چې اکثریت ملګري بیا دغه شیان یې نه سره پېژني چې دا څه شي دي او دا کومه وظیفه لري. دلته بیا لږ فایلونه دي، نو هغه بیا د نرم افزار والا مربوط کېږي. زه خپل د نرم افزار کار نه کوم، هغه هم نه درته معرفي کوم. دلته یې راځم اکاونټ درته جوړوم. د فعاله کېدو طریقه د ما خپله آیډي وایستله، اوس نوې آیډي جوړوم. دلته په دغه لوړ سر کې اول عکس د پروفایل، د هر عکس چې فرق نه کوي دا به ورکوو. او دا عکس ډېر ضروري دی، بغیر د دې اکاونټ نه جوړېږي. دلته به خپل مکمل نوم ورکوو، کوشش وکړئ نوم په انګلیسي باندې ورکړئ. او دلته خپل د موبایل شمېره ورکوو. دغه ځای بیا افغانستان ته واړوو او دلته به شمېره ورته وپوښوو. نو ما خو مخکې اکاونټ جوړ کړی، صرف هغه طریقه یې درښیم. او په دغه خانه کې بیا خپل ایمیل ادرس وراچوو چې کوډ ورته راځي، دا ایمیل ادرس دی. نو هغه ډېر ضروري دی. او لاندې 2 خانې د پاسورډ دپاره دي، داسې پاسورډ چې اوس موږ نه وایي، د دغه برنامې دپاره جوړوو. نو دواړې خانې باید یو رقم پاسورډ ولري. او دغه ټیک مارک چې دی دا خانه دا هم باید ډک کړو، دغه چې ما ګوته ورباندې ایښې ده دغه ټیک مارک باید ور. نو بیا وروسته ویریفای یې کړو. دلته بیا ستاسو دغه ایمیل چې تاسې پکښې اچولی دی دا جیمیل، دې ته یو 4 رقمي کوډ راځي، د کوډ ځای هم دلته راوړي. خو اوس یې ماته دلته سر ته اخطار راکړئ چې پر دغه ایمیل باندې یو ورتاسې اکاونټ جوړ کړی دی. نو په دا وجه باندې کار نه کوي دغه اخطار چې دی. نو زه بېرته خپل اکاونټ کوم، صرف دغونې کار یې پاته دی چې هغه 6 رقمي کوډ راسي درته، نور خلاص دی، بس کار کوي. هغه کوډ ایمیل ته راځي او پکښې ووایه. نو خدای دې وکړي ملګرو چې ویډیو مو خوښه سوې وي، او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ. او ډاونلوډ یې هم د دغه ځای څخه کولی شئ، د پلی سټور څخه. دلته به ورته ولیکئ ماکسې، زه یې لیکم، تاسې هم دغه رقم ولیکئ. صرف ماکسې ولیکئ او هغه برنامه پیدا کوي درته. دا رقم ماکسې ولیکئ، اوس برنامه پیدا کوي. نو دغه برنامه ده او طریقه یې هم هغه وه چې در ومې ښووله. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان ښه وخت، او چینل خامخا ملګرو سبسکرایب کړئ او ویډیو ته هم یو لایک ورکړئ.